أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم زمونږ تختې نمبر 1 شروع او فا پورې مونږ ویلې فا مخکې ځو فا پسې دی قاف قاف ادایدي دا غټ حرف دی دی ادایګي غټه پکار ده قاف د تالو منځ بره دې سره دا ژبه دا ویښ داسې اوچت شي د تالو طرف ته او د تالو سره ولګي دې نه موږ سره ادا کیږي قاف د ژبې ویښ بره تالو منځ سره ټچ شي اینه ادا کیږي قاف کاف ورپسې کاف همغسې لږ د خولې بهر ته ایسي طرف ته بره تالو سره د ژبې ویښ ولګي لږ په سستۍ سره اینه ادا کیږي کاف لام څنګه ادا کیږي لام د ژبې سر بره تالو سره بالکل بهر طرف ته د خولې بهر ایسي طرف ته تالو سره ژبه ولګي د ژبې سر دې نه ادا کیږي لام بیا ورپسې میم د میم تعلق دی د شونډو سره دواړه شونډې یو ځای کولو او جدا کولو سره میم لومبۍ شونډې یو ځای شي بیا جدا شي بیا یو ځای شي اینه ادا کیږي موږ سره میم قاف طرف ته راځو د قاف د پاسه موږ سره دوه ټکي دي قاف په کاف باندې ټکی نشته په لام هم ټکی نشته او په میم باندې ټکی نشته قاف کاف لام میم